بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن د 1402 هجری المریض کال د اسد د میاشتې اوله نیټه ده. په دې اونۍ کې وړاندوینه شوې وه چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې به بارانونه وي او سیلابونه به راوځي. نو په دې ترڅ کې نن موږ خبر شو چې د شپې د میدان وردګو د جلیز ولسوالۍ او یو شمېر نورې سیمې دا شدید باران او سخت سیلاب ځپلي دي. زموږ ابتدایي یا لومړني معلومات دا دي چې یو شمېر هیوادوال چې تعداد د 10 نه پورته ده په دې کې شهادت رسېدلي دي او زیات کورونه نړېدلي، د هیوادوالو ځمکې ویجاړې شوي دي. نو په دې اساس د احساس خیریه بنسټ ادارې په خپل مرکزي دفتر کې دغه عاجله ناسته راوبلله. دې ناستې په نتیجه کې موږ دې نتیجې ته ورسېدو، دې تصمیم ته ورسېدو چې موږ به عاجل سیمې ته ځان رسوو او د خپلو متضررو او زیانمنو شوو هیوادوالو معلومات به اخلو، د هغوی حالات به ګورو او کوم څه چې موږ په خپل اختیار کې لرو ابتدایي مرستې انشاءالله هغه به موږ دوی ته نن رسوو. د همدې میز نه موږ په خپلو افغانانو ورونو او خویندو باندې که د هېواد دننه اوسېږي او که بهر غږ کوو چې دوی دې د خپلو زیانمنو شوو هېوادوالو لاسنیوی وکړي. د جلریز او د شاوخوا سیمو د سیلاب ځپلو سره دې د مرستې یو کمپاین آغاز کړي او د هغو هېوادوالو چې د هغوی د کورنۍ غړي شهادت رسېدلي د هغو سره د خپله ایماني اسلامي وطني واجبه چې هغه همدردي ده هغه ادا کړي. احساس خیریه بنسټ د بیړنیو مرستو په ډګر کې پیشتازه او مخکښ بنسټ ده او انشاءالله نن به یو ځل بیا ثابتوي چې دغه بنسټ د خپلو ټولو رضاکارانو په مټ په هر ورځ شرایطو کې سیمې ته زر ځان رسوي. موږ د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یو. انشاءالله ستاسې مرستې به په منظم او شفاف شکل باندې هیوادوالو ته رسوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.